سلامونه دوستانو، تمه ده راته روغ جوړ خو خوشحاله به اوسئ. څنګه دوستانو کولی شو له هرې ویډیو څخه په ډېرې اسانۍ سره په یو کلیک سره باکګراوند دوستانو لرې کو ترې خوای کو. لکه څنګه چې تاسو دوستانو دغه تصویر ګورئ، موږ له دغه تصویر څخه په ډېرې اسانۍ سره داسې کولی شو چې دغه باکګراوند لرې کو او ترې ختم یې کړو دوستانو په فول ایچ ډي کوالټۍ سره دوستانو. نو دغه کار څنګه کولی شو مکمله طریقه په ویډیو کې راسره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه دوستانو. که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د دې لپاره دوستانو هیڅ هم ضرورت نشته، صرف تاسو راشئ کروم براوزر به راخلاص کړئ. تاسو بغیر له اپلیکیشن کولی شئ چې په فری طریقې سره دوستانو کله مو چې کروم براوزر راخلاص کړ نو را به شئ په دغه سرچ کې به ورته ولیکئ دوستانو. تاسو به راشئ ریمو بی جی دغه به دوستانو تاسو ورته ولیکئ. کله مو چې دوستانو دغه ورته ولیکلو په دغه ځای کې تاسو ته یو دوستانو راځي دغه ریمو باکګراوند دوستانو. کله چې درته ریمو باکګراوند دوستانو راغللو دغه لومړی کوم د زیډ نشان چې دی دغه ویب سایټ تاسو به راشه دوستانو همدغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به یې راخلاص کړئ. کله مو چې دوستانو راخلاص کړ دغه 100% اتوماتیکل پری دی دوستانو، یعنی مکمل پری دی. تاسو کولی شئ دغه پری استعمال کړئ. دغه یو ویب سایټ ده دوستانو، نو تاسو دغه ویب سایټ ګورئ. نو د دې لپاره به دوستانو موږ څنګه د څخه باکګراوند ختمولی شو خپل تصویر څخه په دغه برخه کې موږ ته راځي اپلوډ ایمیج دوستانو. وایي تاسو خپل تصویر ورته ورکئ اپلوډ یې کئ. راځو په همدغه باندې دوستانو کلیک اخلو. اتوماتیک موږ ته د خپل موبایل ګیلري راخلاصیږي. په دغه ځای کې دوستانو تاسو کتلی شئ موږ ته په اتومات ډول د خپل موبایل ګیلري راخلاصه شوله. اوس تاسو کولی شئ چې راشئ په دغه ځای کې زه راځم یو تصویر راخلم او کله مو دوستانو تاسو تصویر راوایسته پورته تاسو ته هیڅ طرف کې دغه ډن نشان دوستانو ښکاري را به شئ. په همدغه ډن نشان باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې دوستانو تاسو کلیک وایسته لږ منتظر کیږو تر څو دغه تصویر څخه اوس باکګراوند دوستانو لرې شي. اوس به تاسو وګورئ په خپله چې دغه تصویر نه به اوس باکګراوند ختم شي. نو لږ دوستانو موږ تاسو ورته منتظر کیږو. تاسو دوستانو کتلی شئ له دې څخه تصویر کوم چې و لومړی باکګراوند یې لرلو اوس باکګراوند ترې ختم شو دوستانو. نو په دې کې تاسو لاندې نور هم دوستانو ایډیټ کولی شئ. باکګراوند دی ترڅنګ نور هم پکې شته دي، ریسټور دی ترڅنګ ایفیکټ چې هم پکې شته دي، کریټ ډیزاین هم دی دوستانو. که تاسو راشئ په دې ډیزاین باندې کلیک واخلئ په دغه تاسو مختلفو ډیزاینونو کې هم دوستانو جوړولی شئ. په فری طریقې باندې ډیزاین کولی شئ. که غواړئ دغه تصویر تاسو ځان سره سیو کړئ دوستانو نو تاسو ته لاندې اپشن راځي چپ خوا کې چې هغه د ډاونلوډ اپشن دی. نو را به شئ په همدغه ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک واخلئ. ښه دوستانو په دې کې موږ تاسو کولی شو په 315 یا 660 کوالټۍ کې دغه تصویر چې کوم ده دوستانو دغه موږ تاسو سیو کو. تاسو کتلی شئ دغه یې فری طریقه ده. که غواړئ 1080 1920 کې کوئ هغه به تاسو انلاک کوئ، فکر کوم هغې باندې بیا دوی پیسې غواړي. خو موږ تاسو په دغه فری طریقې سره غواړو زه په همدغه فری باندې دوستانو کلیک ورته اخلو. کله مو چې په دې باندې کلیک وایسته تاسو کتلی شئ دغه ډاونلوډ باندې به کلیک واخلئ. لاړ به شئ خپل د موبایل ګیلري به راخلاصه کوئ. کله مو چې سره د موبایل ګیلري راخلاصه کړه تاسو کتلی شئ دغه تصویر موږ سره دغه د دوستانو باکګراوند یې ختم شوی دی په پوره ایچ ډي کوالټۍ سره دوستانو. تصویر مو چې څومره صفا وي همدومره ایچ ډي کوالټۍ سره تاسو باکګراوند چې دی ختمیږي. که تاسو غواړئ نور تصویران هم ورته کولی شئ دغه تصویران داسې دوستانو ترې ډیلیټ کړئ. کله هم چې ډیلیټ کړئ را به شئ په همدغه ایمیج باندې به کلیک دوستانو ورته واخلئ. نو تاسو نور تصویران هم دې ته دوستانو ورکولی شئ تر څو تاسو د نور تصویرانو څخه هم باکګراوند یې ختمې کړي. را به شئ په همدې باندې هم داسې کلیک دوستانو واخلئ دوباره لږ به ورته منتظر شئ تر څو موږ ته د دغه تصویر باکګراوند هم ختم کړي دوستانو. نو دا یو ډېر بهترین ریل پری اپلیکیشن دوستانو. تاسو کولی شئ د ورژن ټول البته ویب سایټ د پری استعمال کړئ. دغه کوم اپلیکیشن نه دی، دا صرف ویب سایټ دی دوستانو. په دغه ویب سایټ کې تاسو په ډېرې اسانۍ سره په پری ډول کولی شئ د هر ډول تصویر باکګراوند چې دی هغه دوستانو ختم کړئ. نو ویډیو زه نور نه اوږدوم، ویډیو تر همدې ځایه خوښي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو تاسو ته بیا راځم. ښه وخت.